زمونږ نن پنځم درس دی سپیکینګ خبرې کول، یعنې ته له یوه ملګري سره له یو نااشنا سړي سره څنګه خبرې پیل کول غواړې. ته هغه سړی نه پیژنې، یعنې ته ورته وایسې هیلو های، یعنې سلام زما نوم دی، ته به خپل نوم چې دی هر څه دی هغه به ولګوې هیلو های زما نوم دی. مثال دلته به ته خپل نوم ولګوې هیلو های ایم، نوم به ولګوې چې ستا نوم څه دی، لکه سپیکینګ خبرې کول. practice with other students، د نورو زده کوونکو سره تمرین ورباندې وکړئ. practice with other students، که چیرې ته زده کوونکی او په صنف کې نفر در سره وي نو ته له هغو سره په دې باندې تمرین وکړه. لکه څنګه هیلو های، ته یو چا ته وایې چې هیلو های یعنې سلام، زه عیسی محمد یم، چې هر څه ستا نوم وي نو دا د نوم په ځای کې به خپل نوم ولګوې سلام زه. لکه څنګه هیلو آیم عیسی محمد خان، سلام زه عیسی محمد خان یم، دا د نوم په ځای کې دوستانو ما خپل نوم ولګول. دلته به ته خپل نوم ولګوې. که ته چیرې له یو چا سره خبرې کوې نو هغو ته ته خپل ځان ور معرفي کوې نو ته به وایسې هیلو های آیم. هیلو او های دواړو مطلب یو دی، فرق مثال فرق هیڅ فرق نشته، د دواړو مطلب سلام دی. سلام زه عیسی محمد خان یم، نو دلته به د نوم په ځای کې به دوستانو تاسو خپل نوم ولګوئ. دلته هم دغسې هیلو های آیم زه یم. بیا پوښتنه ځینې کوي آر یو، دلته به دا د نیم په ځای کې به ته خپل نوم ولګوې، یا سوري دا د نوم په ځای کې به د هغو بل کس چې هر څه یې ته نه پېژنې چې هر څوک یې، ته به ورته وایې چې آیا ته پلانی یې، آیا ته دلته به نوم ورسره ولګوې آیا ته ګل خان یې. آر یو ګل خان، آیا ته ګل خان یې. که چیرې دا سړی ګل خان وي نو دی به درته وایي چې یس آی ام، هو زه یم. که نه وي درته وایي چې نو آی ام ناټ، نه زه ګل خان نه یم. وټ از یور نیم، ستا نوم څه دی. وټ از یور نیم، ستا نوم څه دی. آی ام جان، هغه که هر څوک د نوم پوښتنه در ځینې وکړي دی نو خپل نوم درته جوابوي، دی به درته وایي چې آی ام جان، زه جان یمه. آی ام جان، زه جان یمه. نایس ټو میټ یو، په لیدو دې خوښ شوم. نایس ټو میټ یو، په لیدو دې خوښ شوم. نایس ټو میټ یو ټو، نایس ټو میټ یو ټو، زه هم ستا په لیدو خوښ شوم. دوستانو دا زموږ د نن ورځې پنځم درس و د سپیکینګ د خبرو کولو، چې ته له یو چا سره اوله وار میلاو سې او خبرې ورسره کول غواړې، هغه کس ته نه پېژنې نو بیا هغو ته ته له ځانه یو نوم ور واخلې آیا ته پلانی یې، یا د کوم شک ورباندې راغلی یې چې آیا ته پلانی یې. که چیرې هغه نفر و نو تا ته به وایي چې یس آی ام، هو زه یم. که نو درته نو آی ام ناټ. بیا هغه کس له تا پوښتنه کوي چې ستا نوم څه دی، نو ستا چې هر څه نوم وي هغه به ته ورته وښیې. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. که چیرې تاسو داسې وي چې زموږ په چینل کې نوي یاست، چینل در سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.